سپوږمۍ تر کلي. سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو، د مینې او جګړې ناول 10مې برخې ته ښه راغلاست. نوې مېرمنې یوه اونۍ وروسته د خپل پلار کور ته ولاړه. د عظیم له ورکېدو 2 میاشتې وروسته د یاسمین کورنۍ بې له دې چې څوک پرې خبر سي له پخواني کور څخه راکډه سول. د داسې بیړنۍ کډې کولو یو علت یې هم غلام رسول ډرایور و چې هره ورځ به راته او بې له دې چې د عظیم راتلو تصور وکړي د واده غوښتنه یې کوله. د یاسمین مور که څه هم ورته ویلي چې لور یې وړه ده، د واده نه ده، خو غلام رسول نه منله. په هغه ورځ یې ورته ویل که د جمعې تر ورځې پورې زما واده تیار نسي نو زه به خپله ښځه په زوره کور ته بیایم. ځکه خو د یاسمین مور بیړه وکړه، پرته له دې چې په لاهوري دروازه کې د خپل تره زوی کره احوال ورکړي راغلل. امام الدین ورسره مرسته وکړه، په کور کې یوه کوټه ورکړه. مشر زوی په چنداول کې له مستري سره شاګرد کړ. کشر زوی یې آصف او یاسمین یې بیرته په نږدې ښوونځیو کې شامل کړل. وروسته لطیف د یو بل سره په شریکه په چنداول کې د موټرو د ترمیمولو ورکشاپ جوړ کړ. خو د آصف په درسونو کې چندان خونده نه وه، یوازې به کامیابي ده. مور به ورته ویل کاشکې د آصف په ځای مې یاسمین زوی وای. یاسمین به خپل په ټولګي کې اول نمره یا دویم نمره وه. د نوي دولت پرله پسې فرمانونو د دوی د ژوند په سمون چندان اغیزه نه لرله. یوازې 9 نمره فرمان ته یې خوشحاله و، ځکه چې له هغې وروسته بیا غلام رسول ونه لید. آصف په سازمان کې شامل سو، هلته یې هم چندان پرمختګ ونه کړ. څه وخت وروسته له سازمان څخه هم وایستل سو، که څه هم له 12 څخه فارغ سوی و، خو کار یې نه و پیدا کړی. یو ځل د اوبو او برېښنا په وزارت کې ماموریت ورته پیدا سو. په 2مه میاشت یې نیمروز ته تبدیل کړ. نیمروز ته نه لاړ، بیرته بیکاره سو. زیات وخت به یې د کوڅې له هلکانو سره په سینماګانو او پارکونو کې تېراوه. ورو په چرس روږدی سو. ورځ به یې ټوله په تیمورشاهي پارک کې تېروله. له کوره به هم خوابدی و. د کور ټول لګښت د لطیف په اوږه بار و. آصف به چې هر کار ته ملا تړله، هغه کار به سرته نه رسېده. نورې له ژوند د زړه تور سوی و. خو د ژمي په یوه سړه ورځ د هغه د بخت دروازه هم پرانیستل سوه. د ژمي دغه ورځ که ټول وطن ته د بدمرغۍ ورځ وه او څنګه یې چې د نور آرام ژوند په دوزخ بدل کړ، د آصف سرګردانه ژوند یې هم بدل کړ. د ښار په واټونو کې بهرانیان ګرځېدل. په هغه یخنۍ کې چې نورو به په ځانونو څادرونه پوښلي ول، روسان به د ښار په واټونو کې په اوبنیو دریشیو کې ګرځېدل. دوی خلکو ته بد کتل او خلکو دوی ته. چا به چې زیر ورته وکتل نو د کلشینکوف میل به د هغه په خوا ونیو. خلک د هغوی په خبرو نه پوهېدل، یوازې یوه کلمه به ترې واورېده: دښمن. د دښمنیو په دغه تریخ کنګل کې د آصف د بدمرغیو کنګلونه ویلي سول. د هم ترشي څنګل سپینه پټه وتړله او له نورو سره یو ځای د پښتونستان واټ د سړک پر غاړه ودرېد او په لاره ځینو تېرېدونکو لارویان به تلاشي کول. نه خو د ورسره ولاړ کسان پیژندل او نه هم نورو دی پیژنده. یو تن چې تر څنګل یې پټه تړلې به او بې خوند هغه روسي کلشینکوف په غاړه کې اچولی و. د ته رانږدې سو. ملګریه ته وسله نه لرې؟ آصف نه پوهېده څه ورته ووایي، بې له دې چې خبره وسنجوي. ویې ویل وسله؟ هو، وسله یو کلشینکوف مې درلود، بل ملګري ته مې ورکړ. نو چې داسې ده نو رادیو ته ولاړ سه، له ملګري اتش کفت څخه کلشینکوف ترلاسه کړه. د راډیو تلویزیون په انګړ کې نور هم راټول سوي ول. داسې معلومېده لکه چې د اختر له لمانځه وروسته خلک یو بل ته اختر مبارکي وایي، یو بل یې په غېږو کې نیول. آصف نه پوهېده چاته ورغاړې وځي. حق پک ولاړ و. د نورو له خبرو پوه سو چې راغلي کسان یا زندانیان ول یا د حکومت له ویرې پټ ول. د هم خپل نوم د زندانیانو په لیست کې ولیکه. یو روسي نوی کلشینکوف یې واخیست او د شیر علي خان واټ د امنیت مسؤلیت ورته وسپارل سو. آصف څو ورځې وروسته په همدې سیمه کې د امنیت د رئیس په توګه وګمارل سو. خپله خور یاسمین یې هم د سابقه لرونکو مخفي ګوندونو غړي په لیست کې ونیوله. خو مشر ورور مستري لطیف یې دغه بد راوړی ګوندي غړیتوب ونه مانه، چې بیا وروسته د کپ د 3 نیټې د روسانو په ضد پاڅون کې ووژل سو.
یاسمین د زده کړو لپاره تاشکند ته واستول سوه. د تاشکند په هوایي ډګر کې له یو بل افغان ځوان خلیل سره مخامخ سوه. په لومړي لیدنه کې یو بل ته زړونه وبایلودل. د هوایي ډګر په کانتین کې چای وڅښه. په لږ وخت کې دومره سره نږدې سول چې له یو بله جلا کېدو ورته د مرګ معنا لرله. خو چاره نه وه. یاسمین باید په تاشکند کې د 6 میاشتو لپاره پاتې سوی وای او خلیل د 1 کال لپاره په کیف کې د پوځي زده کړو لپاره استول سوی و. خلیل په مسکو کې د خپل یو دوست پته او د ټلیفون نمبر ورکړل چې وروسته له همغې لارې د یو بل پتې پیدا کړې او بیا د دواړو لویه بوختیا یو بل ته د لیکونو او عکسونو استول. یاسمین له زده کړو وروسته کابل ته راغله او د خلیل د راتلو شیبې یې شمارلې. په دې نورې 6 میاشتې لکه 6 کاله سول. یاسمین یوازې د کابل هوایي ډګر ته د خلیل هرکلي ته ورغله. خلیل نور خپلوان نه لرل چې هرکلي ته یې ورسي. داسې څرګندېده چې خلیل له شوروي څخه خپل ټول کور راوړی وي. ډول ډول المارۍ، د خوب تخت، کوچونه، چاینکي او فرشونه د خلیل د کور سامان وو چې د یاسمین په مرسته یې په زړو میکرویانو کې خپل کور کې ځای پر ځای کړل. خلیل په مرکزي قول اردو کې د 1 میاشتې کار وروسته رخصتي واخیستله او له یاسمین سره چې د ناحیې د ښځو د سازمان رئیسه واده وکړ. د دوی دواړو د نیکمرغۍ او خوشحالي شپې ورځې را رسېدلې وې. دومره سره ګران ول چې د ورځې رسمي وخت به هم یو له بله لرې نه سوی تېرولی. د ورځې په اوږدو کې یو بل د دفترونو ته هم ورتلل او هڅه به یې کوله چې وختي کور ته راسي. خو لکه څنګه چې پیژندګل وي او واده ژر سوی و، هماغسې ژر سره جلا سول. 4 میاشتې وروسته خلیل خوست ته واستول سو او 20 ورځې وروسته یې د مرګ خبر را ورسېده. د خلیل مرګ د یاسمین زړه مات کړ. د زړه له کوره یې د ځواني ولولو کډه وکړه. نور خپلې دندې ته نه ولاړه او د ناروغۍ په بستر پرېوتله. جنرال آصف واده کړی و او خپله مور یې له کوره شړلې وه. مور یې له خپلې یوازینۍ لور یاسمین سره اوسېدله. د لور له زېږېدنو وروسته یاسمین دولتي دندې ته ستنه سوه او د پوهنې په وزارت کې وټاکل سوه. ظاهراً داسې څرګندېده چې یاسمین خپل پخوانی د خوښۍ ژوند بیا پیل کړی دی. ښکلې جامې به یې اغوستې او سینګار خو به یې نورو نجونو او میرمنو ته د الهام منبع وه. خو په زړه کې د خلیل مینه ساتلې وه. د هغه په شوروي کې اخیستل سوي عکسونه د هغې د نورو مینانو د پرله پسې غوښتنو سره د میز له سره راکوز نه کړ او نارینه ساتي چې د خلیل د لاس نښه وه تل په لاس و. په ورځ د بلاک مخې ته لاره سرو سپینو ډاټسنو بنده کړې وه. د ډاټسنو په باډیو کې ګېډۍ ګېډۍ د اوږې د سر راکټونه ولاړ ول. څو کسو ټوپکوالو چې پلنګې د ریشې یې اغوستې وې د موټرونو شاوخوا ګرځېدل. د بلاک مخې ته ماشومانو د نور کله په څېر لوبې نه کولې. د موټرونو په راتلو سره څوک خپلو کورونو ته ولاړل او نور هم د بازار لاره ونیوله. د بلاک په برنډو کې هم څوک نه تر سترګو کېدل. خلکو د تلاشۍ له ویرې په خپلو کورونو کې موجود کتابونه او نور سندونه د باندې غورځولي ول او ځینو د خپلو ماشومانو او میرمنو په مرسته د بلاک تاکوي کې ځای پر ځای کړي ول. د بلاک خواته تېرېدونکو کسانو به د موټر په لیدو بلې خواته لاره چپه کړه. یو له بله یې د وسله والو کسانو په اړه پوښتنې کولې خو هیچا سم ځواب نه درلود. وروسته څرګنده سوه چې راغلي ټوپکوال د شکور میلمانه دي. شکور له برنډې څخه په خپل زوی چې له ټوپکوالو سره خبرې کولې غږ وکړ: اباسینه میلمانه راوله، تاسې په موټرو پام کوئ چې څوک ورنږدې نه سي. د شکور د څېرې په څېر دا ځل د کوټه هم بدله سوې وه. کوچونو او میزونه بلې کوټې ته وړل سوي ول او په کوټه کې سرې توشکې چې په سپین کرښې کرښې پوښونو پرې غوړېدلې ول هوارې وې. د تلویزیون په المارۍ هم سپینه پرده غوړېدلې وه. د قبلې خواته په درویو جای نمازونو کې د کعبې شریفې انځور پرېښکل سوی و، راځړېدلی و. د المارۍ په سر پخواني عکسونه لرې کړل سوي ول او پر ځای په دیواله یو لوی تصویر راځوړاند و. په تصویر کې یو میرمن په رهیل کې د پرانیسته قرآن کریم په تلاوت بوخته وه. بل څنګ ته یې سپین ږیري سړی په یو دلدل آس چې وزرونه یې پرانیستي ول سپور و. په سر یې لیکلي ول: یا غوث العظیم دستګیر مدد. ورسره د شکور څېره هم بدله سوې وه.
د هاشم سره د لومړي ځل لیدنې په څېر یې پکول په سر و، خو داسې معلومېده چې له هماغې ورځې راهیسې یې ږیره نه وي خریلې. تورې او سپینې ږیرې یې څېره هم بدله کړې وه، داسې چې ډېرو دوستانو یې په لومړي نظر نه پېژانده. ویلای سوی چې ږیره یې نیمه توره او نیمه سپینه وه. په پکتیا کې د تور او سپین ګوند په باب پر روایت دا هم راغلی دي، وایي چې د پکتیا خلکو د استقلال په جګړو کې انګریزانو ډېر وارخطا کړي ول، نو د دوی په منځ کې د نفاق اچولو لپاره انګریزانو د سیمې خلکو ته کشکره ښکاره کړه او ورته یې وویل چې هر څوک هوښیار او پوه وو نو وبه وایي چې په دغه مرغه کې تورې بڼه کې زیاتې دي که سپینې. ځینو ویل تور رنګ پکښې زیات دی، خو نورو بیا ویل چې نه، د کشګرې په بڼکو کې سپین رنګ زیات دی. وایي چې له هغه وروسته د کشګرې د تور رنګ پلویان تور ګوندیان سول او دا نور یې سپین ګوندیان. د شکر د ږیرې په باره کې هم د میلمستون په کونج کې د ناستو میلمنو پټه مشاجره روانه وه. یو ټوپکوال چې ټوپک یې تر کیڼ زنګون لاندې ایښی و، دا بل ته ور په غوږ سو. شکر له ږیرې سره ډېر ښایسته ښکاري، هغه ورته وویل. تور خر نه سپینېږي. شکر چې له هاشم سره په خبرو بوخت و، د دوی خبرو ته یې پام سو، ورته ویې کتل. سم و چې د ناستو کسانو خبرې یې اورېدلې. شکر ته یې وویل ولا دا ږیره خو ډېره ښه در سره ښکاري، خو مطلب یو تاوان دې پکښې کړی دی. یو بل ټوپکوال له کونج نه راږغ کړ. څه تاوان یې کړی دی؟ سمود په معنا لهجونکې لهجه وویل مطلب دا دی اصلي څېره یې ښودلې ده. د شکر رنګ ژړ سو، په وارخطایي یې پوښتنه وکړه. څنګه اصلي څېره؟ سمود مسک سو ویې ویل تر اوسه ځوان معلومېدې، مطلب پوه سوې که پوه نه سوې، اوس معلومه سوه چې سپین ږیره یې. د څنګ سړي یې مخ ور واړوه. که څنګه اولاد داسې نه ده؟ نه اوس یې هم په ږیره کې تور وریښتان زیات دي. سمود یو ځل بیا شکر ته ځیر سو، ویې ویل نه سپین ږیره سوی دی، مطلب سپین وریښتان زیات دي. یو بل د عبدالله خبره تایید کړه. یا نام د خدای ځوان دی، ټول وریښتان یې تور دي. یو بل د دروازې له خوا غږ وکړ. شرط تړې؟ نه سپین زیات دي، تور زیات دي. یا خو د دوی دا مشاجره د چلمچي او بدنۍ شرنګهارو وشلوله. لوی سور رنګی دسترخوان هوار سو، ډول ډول خواړه کښېښودل سول چې زیاتره میلمنو نه پېژندل، نه پوهېدل چې اول په کومه خوړلو پیل وکړي. یو بل ته یې کتل. شکر لا په دهلیز کې و او د میوو لوښي راوړل. میلمنو په لویو ګردو مجموع کې د وریجو په خوړلو پیل وکړ. عبدالشکر ورسره مرسته وکړه چې په کوچنیو لوښو کې وریجې وویشلې او د هر یو مخې ته یې کښېښودې لکه چې د مخه ټاکل سوي وي. د ډوډۍ له خوړلو وروسته ټول پاڅېدل. شکر او قومندان هاشم په یو موټر کې کښېناستل. موټر د قرغې د بند په لور حرکت وکړ، خو د قومندان نور ملګري په نورو موټرونو کې ولاړل او له دوی سره یې ملګرتیا ونه کړه. د لارې په یو جومات کې ادا کړ. دوی د قرغې د بند سیل په موټر کې وکړ. موټر یې له نورو لرې د بند او د اوبو تر څنګ ودراوه. په موټر کې ورسره ملګري سپوږمۍ رستورانت ته ولاړل او هاشم او شکر دواړه د موټر تر څنګ په شنه چمن کې ګرځېدل. لومړی یې رسمي او تشریفاتي خبرې کولې. زیاتره خبرې د بند ښکلا په شاوخوا راڅرخېدلې. په خپلو خبرو کې د افغانستان د نورو ښکلو سیمو چې د دوی د جګړې په وخت کې لیدلې وې یادونه هم وکړه. هر یو خپلې خاطرې بیان کړې. هاشم په خپله سیمه کې د هغو باغونو او منظرو لرونکو کلیو یادونه هم وکړه چې د شکر په امر بمبار سوي وې او اوس یې ښکلا بایللې ده. شکر هم بې ځوابه نه و. دا هم د هغو ځایونو نومونه واخیستل چې د هاشم په امر راکټونو وران کړي ول. د په کابل کې د تېرې میاشتې جګړه یاده کړه چې د کابل بابر بڼ پکښې ویجاړ سو. خو د دوی دواړو خبرو نه د ګیلو بڼه لرله او نه یې هم دا هڅه کوله چې یو بل ملامت کړي. پس هسې خبرې تر خبرو پورې یادېدې. شکر په خندا ورته وویل یاره قومندان صاحب، په زړه کلا کې خو دې ډېر خلک بلې دنیا ته ولېږل. هاشم په مسکا وویل څه کوې، د تاسې خو په ګټه وه. څنګه؟ هاشم په هماغه انداز وویل زما له هرې وژنې سره د تاسې د تبلیغاتو د تبر څوکه تېرېدله. شکر د تایید په علامه سر وښوراوه. هو وله دغسې خو ده، خو په شینکي کلي کې زه عمیقاً متاثر سوم. چې هاشم څه ونه ویل، د پوښتنه وکړه رښتیا هغه دې ولې ټول داسې په یوه ځای تر تیغ تېر کړل؟ هغه مسله ماته تل مورد د سوال ده. ورکې که هغوی ډېر په غوسه کړم. په هغه وخت کې مې دا د مشرې ښځې کوچنی زوی ډېره باندې ګران و. هغه یې د ځمکې په کومه معامله کې په ټولو سره وهلی و. زه هم په هغه ورځ ډېر ستړی وم. غوسه راغله، ټول مې ووژل.
هاشم دا خبرې په داسې انداز کولې لکه چې د خپل ژوند یوه په زړه پورې خاطره بیانوي. شکر وخندل. ژوندی خو دې ښه سیاست خو دې وچلوه. قاطعانه برخورد چې هر څوک ولري په صورت قطع د تایید وړ وي. پوښتنې مه کوه. تا هم د مړو حساب یو خدای ته معلوم دی، خو دا دعا کوه چې نامعلومه قبرونه را برسېره نسي. شکر د بند د اوبو په منځ کې د موټر په ټیوب یوه سپاره کس ته په ځیر ځیر وکتل. داسې یې ښودله چې د هاشم خبرې نه اوري، خو هاشم برېښودونکی نه و. ولې داسې خفه سوې؟ دا خو مې د عینې یو کونج درته وښود، که ټول مخ پکښې کې وینې څه به وکړې؟ شکر چې هماغسې اوبو څه کتل. دا زما او ستا جګړه نه وه، دواړه اقتصادي او اجتماعي فارمیسیونونه وو، یو د بل د نابودۍ په جهاد کې فعال وو. دا چې کوم یو دې ملامت سي رهبردونه معلوم نه دي. هاشم څه ونه ویل. شکر په نصیحت ورته وویل، ورکې کړه قومندان صاحب، آینه مه راخله، ښه به دا وي چې عینې په ګډه سره ماتې کړو. قومندان د روغې په علامه لاس ور اوږد کړ. واچوه، دا خبره مې دې خوښه سوه، عینې به داسې زرې زرې کو چې هیڅوک ځان پکښې ونه ګوري. شکر وویل، په دې جهت کې موږ باید یو کامل تفاهم ته ورسېږو. دواړو لاسونه ورکړل. شکر په خندا وویل، د پوښتنې سړی د خدای په دې ملک کې نه پیدا کوي، جواب مواب له کومه سي، د ډېرو حقوق تلف سوي دي. هاشم په ټوکه وویل، رښتیا په میټینګو کې د سخت تبلیغات راپسې کول چې هاشم مزدور دی، هاشم غوبه دی، خپلو رهبرانو ته مو هم پام نه و چې د بل په ټوک را لوی سوي دي. دواړو وخندل. هاشم پسې زیاته کړه، مزدور مو سپکاوه، بیا مو د کارګر او مزدور نارې هم وهلې، بلا خلک وي. شکر په خندا وویل، هغه لکه ستا نارې د نورو لپاره وې، نه د ځان لپاره. اوس به د عینو غم کوو چې کومه روغه پاته نسي. دواړه په خندا موټر ته وختل. شاوخوا ناست خلک د دوی د موټر په دوړو کې پټ سول. د رئیس پر میز پراته لیست کې د یاسمین نوم هم په 5مه ګڼه کې لیکل سوی و. هاشم یو ځل بیا لیست تر نظر تیر کړ. د میز له قلمدانۍ څخه یې یو قلم راواخیست، ځینې نومونه پرې نشاني کړل. لیست یې په شنه کاغذي دوسیې کې ځای پر ځای کړ او د میز په خانه کې یې تر نورو دوسیو لاندې کښېښود. د میز پر سر زنګ باندې ګوته ټینګه کړه. یو سپین ږیری سړی چې د رئیس د دفتر پیاده و راننوت او د امر په انتظار د دروازې خواته ودرېد. رئیس د میز لاندې د باطلو کاغذ په ټوکرۍ کې لاړې تو کړې. مخکینۍ دوسیه یې بیا راواخیسته. پولیس یې سترګې وغړولې. ښه شیبه یې د نومونو په لوستلو تېره کړه. سر یې راپورته کړ. سپین ږیري ته یې وویل، دا د حقه د اجرایي ماموره یاسمین راوغواړه. رئیس په خوله کې ژبه تاو راتاو کړه. د کاغذونو ټوکرۍ یې راپورته کړه. څو ځلې ناړې پکښې تو کړې. له ځایه راولاړ سو. خپل جامپر یې د دفتر په کونج کې په ولاړ کوټبند راځوړند کړ. بیرته په خپل ځای کښېناست. د میز پر سر پرتو کاغذونو په لوستلو بوخت سو. د دروازې په خلاصېدو سره د ټلیفون غوږۍ راواخیست او یوه نمره یې ډایله کړه. 2 ځلې بلې بلې وویل، خو له هغې خوا چا ځواب ورنه کړ. بیا یې نمبر ډایل کړ. بلې بلې په غوسه د ټلیفون غوږۍ پر ټلیفون وویشت. دا حق دی. په دروازه کې د یاسمین شاته غلی ولاړ و. په قهر یې وویل، دا ټلیفون بیا څه بلا وهلی؟ دا حق په عاجزۍ وویل، والله که خبر یم صاحب، راسه ویې ګوره، والله که خبر یم. له دې سره یې یاسمین ته د کښېناستو اشاره وکړه. دا حق ټلیفون د میز سر ته کش کړ. پوه سو چې د ټلیفون مازی غلا سوی دی. رئیس ته یې مخ ور واړوه. رئیس صاحب، د ټلیفون لاین نسته. څنګه نسته؟ څه سو؟ والله که خبر یم، د شپې دلته ستاسو کسانو پیره کوله. نو ته وایې چې هغوی به وړی وي؟ زه به یې پوښتنه وکم. د مدیر صاحب علي خان ټلیفون هم ورک دی. رئیس نور د هغو خبرو ته غوږ ونه نیو. یاسمین ته یې مخ ور واړوه. ښه، د تا نوم یاسمین ده؟ هو یاسمین. ښه ډېر ښایسته نوم دې دی. یاسمین څه ونه ویل. ځان یې د چوکۍ د څنګ په راوتلو سفنجو بوخت کړ. رئیس پورته ورته وکتل. د میز په سر کاغذونه سره راواړول. ښه نور؟ رئیس نه پوهېده څه ووایي. که وار په وار د لستونو خبره را یاده کړي ترې خفه به سي. ښه یې وبلله چې د لست خبره د فشار د وروستۍ وسیلې په توګه له ځانه سره پټه وساتي. پوښتنه یې وکړه، څنګه له کاره دې راځي؟ یاسمین لنډ ځواب ورکړ، هو. رئیس د خبرو په حال کې قلم هم په کاغذ خوځاوه. داسې معلومېده لکه چې دا خبرې لیکي، خو هغه کږې وږې کرښې په سپین کاغذ ویستلې. د یاسمین لنډو ځوابونو په تنګ کړ. ناسونجول سوي وویل، زه حیران یم چې ستا غوندې ښکلې نجلۍ څنګه دلته کار کوي. څه ووایم، نصیب و قسمت دی، څوک دلته څوک هلته. د یاسمین خبرې نرمې وې، خو خبره یې جدي وه. د خبرو په وخت کې یې رئیس ته سم نه کتل. کله به یې ځمکې او کله به یې له مخامخ کړکۍ نه د باندې کتل. خو رئیس دواړه سترګې په دې کې ښخې کړې وې.
د هغې هر حرکت یې څاره، لکه یو مستنطق چې د تورن په ځوابونو کې رښتیا درواغ معلوموي. له یاسمین څخه د حرکتونه پټ نه ول. هغې هم د هر حرکت په مقابل کې په بې اعتنایۍ سره غبرګون ښود. رئیس کښته پورته ورته وکتل، له ځایه راولاړ سو، د کړکۍ خواته ولاړ، بېرته را وګرځېد، لکه چې لومړی ځل یې د یاسمین سپینې غاړې ته پام سوی وي. د خپل میز په سر له کاغذدانۍ څخه یو کاغذ راواخیست، خو سترګې د یاسمین په غاړه کې شخې کړې وې. قومندان هاشم تر اوسه د کومې پردۍ ښځې غاړه داسې نه وه لیدلې. په دفتر کې یوې خوا بلې خواته تراته چې د یاسمین مخې ته راورسېد. دا ځل یې یوه سترګه چڼه کړه، داسې پر څنګ ورته وکتل لکه تږی چرګ چې په سرایي کې اوبه ګوري. د افغانستان د نقشې څخه جوړ سوی د سرو زرو امیل به د یاسمین له نرمو حرکتونو سره یوې بلې خواته ولاړ، خو د هاشم د سترګو یو لوی خنډ و. هاشم بیا د کړکۍ خواته ولاړ، کړکۍ نه یې د باندې وکتل، ویې ویل: که ته له ما سره په یوه لاره کې ولاړه سې، په سرو زرو به دې پټه کړم. یاسمین په بیړه ځواب ورکړ: که په ډبرو کې ګلان راټوکېدلی سي، نو دوه لارې هم یو کېدلی سي. د دې د خبرو په وخت کې هاشم د باندې کتل، او د خبرو په وخت کې د هغې شرمناکي او په عین حال کې قهرجنې څېرې ته پام نه و. شاید له همدې امله یې د خبرو په معنا نه پوهېده. بیرته د خپلې چوکۍ خواته راغی، خپل څادر چې له چوکۍ څخه راځوړند و بیرته سره راټول کړ او په هماغه چوکۍ کښېناست. د خپلو خبرو په ادامه یې وویل: له ما سره هر څه سته، مال، پیسې او هر څه چې وغواړې. زه چې له کومه ځایه تېرېږم، ځمکه خپل تنفس بندوي. یاسمین نور څه ونه ویل. د کوچ نه د راوتلې سفنج وړې وړې ټوټې یې په ګوتو کې سره موښلې، لکه چې دا هماغه ځمکه وي چې د قومندان په تېرېدو یې خپل تنفس بند کړی وي. چوپ وه، هیڅ یې نه ویل. پوړنی په سر سم کړ او د ولاړېدو تابیا یې ونیوله، خو د رئیس پرله پسې خبرو چې د ځان او د خپلو شتو په ستاینه څرخېدلې، د وتلو مجال نه ورکاوه. کله چې د هغه خبرې خلاصې سوې، ویې ویل: په دفتر کې کارونه زیات دي، اجازه ده چې ولاړه سم. او له دې سره له ځایه ولاړه سوه. د سپوږمۍ تر کلي